ننګرهار امنیه قوماندانۍ اړوند نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت منصوبینو په چپرهار او غنیخیل ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو په پایله کې 4 تنه د زرګونو ټابلیټ او زیکپ ګولیو سره نیولي دي. د امنیه قوماندانۍ وایند وایي نیول شوو کسانو څخه 9610 ټابلیټ او 1500 دانې زیکپ ګولۍ ترلاسه شوي دي. نوموړی دغه راز وایي نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او له قانوني څېړنو وروسته بعدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې چې په چپرهار او غنیخیل ولسوالۍ کې ترسره کړل 4 کسان د 9630 تابلیټکا ګولیو سره او د شاوخوا 1500 زیکپ ګولیو سره چې په یو موټر کې ځای په ځای کړی وي دوی لاس په لاس ونیول. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. بل ورته نیول شوي کسان په خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي مارکو کې مې کور دی. پرون مازدیګر مجاهدینو زموږ په کور باندې چاپه وواله. په کور کې مې ټابلیټکا او زیکپ ګیر شو او دلته مجاهدینو راوړم. دا ډېر اخوندزاده اوسېدونکی یم. دا زیکپ ګولۍ ما سره په کور کې غوښتلې مې چې چنډیوالانو ته تسلیم کړم. لار کې مجاهدینو ونیول. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي هیڅ چاته به د شته امن د اخلال او نشه یي توکو د پیر او پلور اجازه ورنه کړي چې له سرغړونکو او رنګاره کسانو سره به قانوني چلند کیږي.